طالبان د ډبرو سکرو بیو کې لوړوالی نه دی راغلی، یوازې تعرفه یې لوړه شوې. په سلامونه مو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ډبرو سکرو بیو کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې لوړه شوې. د افغانستان د ډبرو سکرو په رسنیو خواله رسنیو کې د نن سبا تر ټولو ګرمه بحث پارونکې موضوع د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کانونو پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې له 27 نه $60 ته لوړه شوې ده. تېره ورځ د طالبانو د مالیې وزارت د یو تن د ډبرو سکرو تخمیني بیه له $90 ته پورته کړه، چې له مخې ګمرکي تعرفه چې 10 سلنه کېږي له $28 ته لوړه شوه. د طالبانو حکومت دا پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خپلې کابینې په غونډه کې له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابینې په یوه ځانګړې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه دغه هېواد په کلني ډول $2.2 میلیارده سپما کوي.